پر عرشت پر شندوی دعا نزیدا پزړه د امینه کینن مسکان زیدا پزړه د امینه کینن مسکان زیدا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همدارنګه زمونږ بل اوریدونکي احمد شاه خان سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د اذان فضیلت او د مؤذن اجر څومره دی؟ همدارنګه د اذان نه وروسته باید کومه دعا ولوستلی شي؟ موږ اوریدلي چې کله مؤذن لا اله الا الله ولولي نو تاسو به وایي محمد رسول الله ووایئ. د بخاري حدیث دی. د حدیث امام بخاري رحمه الله کتاب الاذان کې باب الرفع الصوت بالنداء په دې کې رانقل کړی راوي د حدیث ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يسمع مد الصوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مؤذن آواز تر کومه حده پورې پیریان، انسانان یا بل کوم مخلوق اوري تر هغې دا ټول د قیامت په ورځ د ده دپاره ګواهي کوي. مؤذن چې کله د الله اکبر غږ پورته کوي، د حی علی الصلاة او د حی علی الفلاح غږ پورته کوي، نو تر کوم ځایه پورې چې دا پیریان اوري، انسانان اوري یا بل کوم مخلوق اوري، دا ټول به د قیامت په ورځ د ده په نفع باندې د الله په حضور کې ګواهي ورکړي. همدارنګه د مسلم حدیث دی. دا حدیث امام مسلم رحمه الله کتاب الصلاة کې باب فضل الاذان کې د امیر المؤمنین سیدنا معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه په روایت سره نقل کړی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حضرت معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې محمد رسول الله فرمایل مؤذنین به د قیامت په ورځ په ټولو خلکو کې د اوچتو ګردنونو والا وي، یعنې د دوی غاړې به اوچتې وي. کله چې ټول د قیامت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې د حساب او کتاب لپاره درېږي، نو د مؤذنینو غاړې او ګردنونه به د نورو خلکو نه ډېر اوچت وي او څرګند به ښکاري. همدارنګه د بخاري حدیث دی او دا حدیث امام مسلم رحمه الله په کتاب الصلاة کې هم را نقل کړی، امام بخاري په کتاب الاذان کې. راوي د حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوي د حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چیرې خلکو ته دا معلومه شي چې په اذان او اول صف کې څومره اجر دی، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، او دا دوی ته د قراندازي نه بغیر نه حاصلېده نو قراندازي به یې هم کړې وی چې کله به ماته د اذان وار رسیږي او کله به ماته په لومړني صف کې ځای را رسیږي. او پاتې شو د اذان نه وروسته دعا. د مسلم، ابو داود حدیث دی. راوي د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه دی.
هغه فرمای أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا الله لي وسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې فرمایلی کله چې تاسو د مؤذن آذان واورئ نو همهغسې تاسو هم ووایئ. کله چې هغه الله اکبر وایي تاسو هم الله اکبر وایئ. کله چې اشهد ان لا اله الا الله وایي تاسو هم اشهد ان لا اله الا الله وایي. کله چې مؤذن اشهد ان محمد رسول الله وایي تاسو هم وایي. کله چې حي على الصلاة او حي على الفلاح وایي تاسو لا حول ولا قوة الا بالله وایي. کله چې الله اکبر وایي تاسو هم الله اکبر وایي او کله چې لا اله الا الله وایي تاسو هم لا اله الا الله وایي. او بیا په ما باندې درود ولولئ. چا چې په ما باندې یو ځل درود ولسته الله تعالی په هغه 10 رحمتونه نازل. او بیا زما دپاره د وسیلې مقام وغواړي او دا په جنت کې یوه مرتبه ده د الله رب العزت په بندګانو کې یو کس دپاره لایقه ده او زما امید ده چې هغه به زه یم. چا چې زما دپاره وسیله وغوښتله نو دی زما د شفاعت مستحق شو. یعنی هغه مشهوره دعا چې د اذان نه وروسته لوستل کیږي او هغه دعا دا ده چې امام بخاري رحمه الله په کتاب الاذان کې باب النداء عند الاذان کې را نقل کړې ده. راوی د حدیث دلته جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. جابر بن عبدالله فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې د آذان نه پس دا دعا وویله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته نو دی د قیامت په ورځ زما د شفاعت مستحق شو. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې هم د آذان پابند شو او د دې ترڅنګ چې کله مؤذن د آذان کلمات وایي هغه کلمات هغه سره تکرار کړو. د آذان نه وروسته درود ولولو او درود نه وروسته دا دعا ولولو ځکه چې د آذان او د اقامت ترمنځ چې کومه دعا کیږي د الله نه رد کوي. د ابو داود او د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه. انس بن مالک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د آذان او اقامت په منځ کې دعا نه رد کیږي. دا معنا چې دعا الله رب العزت قبلوي. رب العزت دی زمونږ او ستاسې دعاګانې هم قبولې کړي او کومه دوستان چې په ستونزو کې ښکیل دي الله رب العزت دې د ستونزو نه راوباسي او مریضانو ته دې الله رب العزت کامله او عاجله شفا ورکړي. تر عرشت لپر شونډوي دعا نه ځایده په زړه د امینې کې نن مسکا نه ځایده په زړه د امینې کې نن مسکا نه ځایده عرشت لپر شونډوي دعا نه ځایده په زړه د امینې کې نن مسکا نه ځایده په زړه د امینې کې نن مسکان زیدہ میلاد مبارک سے محمد غنامہ میلاد مبارک سے محمد غنامہ
معنا نزایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا عرشت لپر شوندوی دعا نزایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا دستور یې د دسترګس پنی تخت دی دستور یې د دسترګس پنی تخت دی مې هم پجامو کې درنا نزایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا عرشت لپر شوندوی دعا نزایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا لتر هیر